نننې چې زمونږ کوم سبق دی 186 آیات خوانوالی تر 187 آیات پورې سورة البقره دویمه سپاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا سألك عبادي او کله چې تپوس کوي ستانه بندګان زما عني په بار زما کې فإني قریب نو یقینا زه نږدې یم اجیب دعوت الداع اذا دعان قبلهم زه دعا کوونکي کله چې دعا وغواړي زمانه فلیستجیبوا لي وليؤمنوا بي نو پکار دا چې قبولواله وکړي زما د احکامو او ایمان راړی په ما باندې لعلهم يرشدون خامخا دی بسم لار عمومی احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم حلال کړی شوي دي روا کړی شوی دی د پاره ستاسو په شپه د روژې کې نزدېکت ښځو خپلو سره هن لباس لکم دی جامې دي ستاسو دپاره وانتم لباس لهن او تاسو جامې یې دی دپاره علم الله انکم پوهه دی الله چې یقینا تاسو کنتم تاسو تختانون انفسکم نقصان کی اچولیو زارون خپل فتاب علیکم وعفا عنکم نو مهربانی وکړه په تاسو باندې او معافي وکړه تاسو ته فالآن باشروهن نو اسکور والی کوي دی سره وابتغوا ما كتب الله لكم او لټوي هغه چې مقرر کړي دي الله ستاسو د پاره نیک اولاد وکلوا او خورئ واشربوا او اسکئ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر او خورئ او اسکئ تر دې پورې چې ښکاره شي تاسو ته تار سپین د تار تور یعنی سبا من الفجر یعنی سبا ثم اتم الصيام الى الليل بیا پوره کوي روژه تر شپې پورې ولا تباشروهن او مه یو ځای کېږئ دی سره وانتم عاکفون فی المساجد په داسې حال کې چې تاسو اعتکاف کوونکي په جوماتونو کې تلک حدود الله دا پولې د الله دی فلا تقربوها پس منځدې کېږئ دې ته كذلك يبين الله لكم كذلك يبين الله آياته للناس دارنګ بیانې الله دلائل خپل خلقو ته للناس خلقو ته لعلهم يتقون خامخا چې د ځان بچ کې خلاف د الله نه